د ملګری تپوس کړی دی چې د ربیع الاول په باره کې راته لږ تفصیلي جواب راکړي. دا خلک په دې کې پروګرامونه کوي، دې کې څه ګناه شته دی او که نه شته، دا په دین کې شته دی او که نه شته دی. جواب دا دی چې ربیع الاول په دې کې نبی صلی الله علیه وسلم پیدا شوی دی، خو په تاریخ کې اختلاف دی چې دا په نهم د ربیع الاول باندې پیدا شوی کدی په 12 باندې پیدا شوی دی. نو په دې کې ډېر اقوال اهل علم ذکر کړی دي او په دې سیرت باندې کتاب لیکل شوی دی، سیرت انسایکلوپیډیا، دا تقریبا 11 جلد کې کتاب لیکل شوی دی. پای کې ډېر اقوال نقل کړي او به ترجیح دی لور کړی دا، لکه ابن کثیر هم دی ترجیح ور کړی دا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم چې پیدا شوی دی نو دا په 9 ربیع الاول باندې پیدا شوی دی. او دویم قول بګیدار چې 12 ربیع الاول باندې پیدا شوی دی. نو ربیع الاول په دې کې نبی صلی الله علیه وسلم پیدا شوی او ټیک دغه پیدایش دا زمونږ د پاره یو غټ اعزاز دی او یو غټ نعمت دی زمونږ د پاره. لیکن دومره دا چې په دې کې کوم پروګرامات کېدلی شي او خلک په دې کې دا کمی دغه کوي دا شمع بلې او یا په نور پروګرامات کې عید میلاد النبی هغه مناوي، نو دا دی په حدیثو کې په سنت کې هیڅ قسم ثبوت نشته دی. نه نبی صلی الله علیه وسلم په خپل دا مناو کړی دی، نه صحابه مناو کړی دی، نه تابعین مناو کړی. دا په څلورمه صدۍ کې وروسته بیا شروع شوی دی. لہذا دا یو بدعت عمل دی چې په دین کې خلکو پیدا کړی دی او دا خلک په دین باندې کوي وي منګه د نبی صلی الله علیه وسلم سره مینه زیاته ده، دغه د پیدایش خوشحالي منګه مناوه. منګه ویو چې د نبی صلی الله علیه وسلم سره ستاسو مینه ډیره او کده ابوبکر صدیق رضی الله عنه مینه ډیره او کده عمر بن الخطاب رضی الله عنه، کده عثمان بن عفان رضی الله عنه، کده علی بن ابي طالب رضی الله عنه، دا عشره مبشره، اصحاب بدر، اصحاب شجره، اصحاب احد وغیرہ چې څومره غټ غټ صحابه کرام دي، دغه مینه سیوا کستاسو مینه سیوا وا چې هر کله دغه مینه واقع سیوا وا او حقیقتا سیوا وا اغي د عمل نه دی کړي نو تاسو ولي کوي. او ابن کثیر دی وقاعده ویل دا کل قول وفعل لم يثبت عن الصحابه فهو بدعه، هر قول او هر فعل چې هغه د صحابه کرامو ثابت نه نو هغه بدعت وي، لانه لو كان خير لسبقونا اليه، وځکه کدا کار خیر وي ناغيبه دې توړاندې والے کلی وي. نو لہذا دا یو بدعت عمل له او دې کې چې کوم پروګرامات کیږي د دې حیثیت نشته په اسلام کې. د خلکو رضان او د کوسلي جوړ کړي صرف د خپل خېټو د پر خلک دا پروګرامات کوي.